نه په بابا شي نه په دادا نه په لالا شي خو چې منظور د الله شي او چې د تقدیر معامل راشي نو ټول تدبیرونه خود به خود بیکاره شي نه به تل په دنیاګۍ کې مرګ یادم په زندګۍ کې نو عمر تیریږي په تادۍ کې او ماشومتوب ورک شو په ځوانۍ کې ځواني به ډېره زر پیرۍ کې ورکه شي تل به ژوند نه ګرځي په سر د دنیاګۍ تیر به د شوار د دې نیمګړې زندګۍ تیر به د شوار د دې نیمګړې زندګۍ ربه میږې که بني آدم دی هر څوک تنور ډکی اړم دی نو کارونو ستړي کړو قسم دی او لکه د خېټې څومره غم دی که د جنت غم دومره وی جنتي وما دا ښایسته شین ګمبد پرېښه دی دا ښکلی قول د هغه دی نو تا اورېدلی دی که نه دی قبر د خاورو ډېرې نه دی یا سور دوزخ دی یا جنت شنه شنه باغونه سبا شو پاسېږه منزله د غفلت مکړه خوبونه وی سبا شو پاسېږه منزله د غفلت مکړه خوبونه ټول اندامونه دي ړنګ ړنګ دي بلا سینډل دي د دنګ دنګ دي نو کمیس پرتوګ د دواړه تنګ دي او جامې د ډېر رنګ په رنګ دي زکه د سپین کفن په خیال کې ناراضي هر وخت سوالونه کوه غواړه خدای نه دنیا آخرت دواړه نو زندګي هسې درنه لاړه او په هغې ورځې پسې جاړه چې کومه ورځ بغیر نیکۍ نه تېره شي کوم یو آزاد چې چالاک دی په واک کې نه راضي کاواک دی سترګې غوږونه دي کناک دی او بدن کې کوم ځای خطرناک دی بدن کې جبه خطرناک ده علامه یو ورځ به دړې وړې شناوار به تېر شي وی د دې دنیا یو ورځ به دړې وړې شناوار به تېر شي وی د دې دنیا